سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو فیسبوک پیج جوړ کړو دوستانو. تاسو په فیسبوک کې یو آی ډي دوستانو را خلاصه کړئ او په هغه کې موږ او ستاسو دوستانو یو فیسبوک پیج جوړو د ځان لپاره. کله مو چې آی ډي را خلاصه شوه دوستانو، را به شئ د پورته درې نښانه کوم څه څه ښکاري دوستانو، په دې باندې به کلیک ورته واخلئ او کلیک مو چې کله ورته واخیستل دوستانو، په لاندې برخه کې اوس په دغه ځای کې دوستانو موږ او ستاسو یو نوی پیج کریټ کوو دوستانو، جوړوو. راځو سیمور باندې کلیک اخلو. په دغه برخه کې موږ ته دوستانو یو اپشن راکوي چې هغه د پیج په نوم دی. راځو په همدغه پیج باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې په دغه پیج باندې دوستانو کلیک ورته واخیستلو، نو په دغه برخه کې دوستانو موږ ستاسو راځو دلته یو اپشن راکوي چې هغه د کریټ په نوم دی دوستانو. راځو همدغه کریټ کلیک کوو تر څو یو نوی پیج هلته دوستانو جوړ کړو. لاندې چې دی هغه ستاسو پروفایل ته ایکسچینجولی شي، بدلولی شي. راځو کریټ نیو پیج باندې دوستانو موږ ستاسو کلیک اخلو او لاندې نیکسټ اپشن دوستانو انتخابو. په همدغه ځای کې موږ ستاسو کولی شو لومړی به انتخاب کړئ او پیج به پکې جوړ کړئ. نو راځو لاندې نیکسټ باندې کلیک ورته اخلو. په دغه ځای کې ستاسو د خپل فیسبوک پیج نوم غواړئ وایئ، ستاسو کوم ډول نوم دغه فیسبوک پیج ته ورکوئ. زه مثلا راځم دوستانو پښتو اے آی سټوډیو راځم دا ورکوم، یا سټوري دوستانو هر څه چې ستاسو ورکوئ. پښتو اے آی سټوډیو زه ورکوم. سټوډیو مې دوستانو ورکړه. راځم په نیکسټ باندې کلیک ورته اخلم. کله مې چې په نیکسټ باندې کلیک ورته واخیستلو دوستانو، په دغه ځای کې ستاسو نه هغه کاټګوري غواړي. درې کاټګوریانې تاسو ورته کولی شئ. تاسو پیج کې کوم څه چې خپروئ هغه په دغه ځای کې ستاسو ورته انتخابولی شئ. په سرچ کې ورته ولیکئ څه چې غواړئ، همغه مکمل دوستانو ستاسو لپاره دلته راغلي په سرچ کې. او کوم شي په اړه چې تاسو غواړئ، مثلا په دې کې یو څه نه څه ای آی ډرامي یا ټوکې ټکالې دوستانو دغه زه په دې کې خپروم. راځم دا ډراما سکول هم ورته انتخابوم. همداشانتې یو څو نورې کټګورۍ هم ورته ګورم تر څو هغه هم پکې دوستانو د چلډرن په اړه هم یو ګورم چې د چلډرن راځم دغه مې هم انتخاب کړو. د دې تر څنګ د چلډرن سټوریانې دي ماشومانو لپاره او کمانډې دغه کلب دوستانو دغه مې انتخابوم. راځم کریټ باندې کلیک اخلم. کله مو چې په کریټ باندې کلیک ورته واخیستل، لږ به منتظر شئ تر څو زموږ پیج چې دی هغه اوس کریټ شي او جوړ شي. نو لږ دوستانو موږ تاسو انتظار باسو تر څو زموږ پیج چې دی هغه جوړ شي. ښه، په دې کې دوستانو زموږ تاسو هغه ایډیټ دی، که تاسو غواړئ لوکیشن دی، هر څه په دې کې سرې ورکوئ، ویب سایټ د ټلیفون نمبر دی، ایمیل ادرس دی، هر څه چې غواړئ که غواړئ ورکولی هم شئ او که یې نه غواړئ مشکل نشته دی دوستانو په دې کې. په دغه برخه کې دوستانو راځو پروفایل باندې کلیک واخلئ او تصویر که غواړئ ورته راواخلئ، خپل فیسبوک پیج نه ولګوئ، هغه تصویر هم تاسو پرې لګولی شئ، کور پټو هم پرې لګولی شئ. مثلا زه راځم یو تصویر ورته راخلم دوستانو او پرې لګوم او دغه دوه اپشن د همدغه ډول وي دوستانو او نیکسټ کوم یې دوستانو. کله هم چې نیکسټ تاسو کتلی شئ دغه سویچنګ پروفایل، نو دغه دوستانو اوس پیج برابرېږي. راځو په دې کې هم په ډن باندې کلیک اخلو. که غواړئ په دې کې هم تاسو ایډیټ کولی شئ، لینک دی دوستانو کې ویب سایټ وي، بلاګ وي، تر څنګ یوټیوب چینل لینک وي، هر ډول لینک چې تاسو غواړئ پکې دلته تاسو اډ کولی شئ. راځو زموږ فیسبوک پیج دی هغه دوستانو جوړ شو، تیار شو او کریټ شولو. زه راځم خپل فیسبوک پیج ته ورداخلیږم او تصویر هم دوستانو زه یو تصویر هم پرې لګوم. نو ستاسو هم که غواړئ تصویر پرې ولګوئ. راځو دوستانو ریل ته به راشئ، تاسو ریل هم پکې اپلوډولی شئ. ما یو ویډیو دوستانو لګېلی نه ورته راوسته چې دا د ماشوم ویډیو ده، ای آی باندې جوړه شوې ده. راځم دوستانو پورته دغه برخه کې مونږ او ستاسو هغه څه چې ټایټل کې ورته غواړئ ورته ولیکئ، هغه مثلا ستاسو دوستانو لیکلی شئ ورته. او په دې کې سټورۍ باندې هم دغه چې تاسو پسې خلاص کړئ، کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کړئ داسې ویډیو به هغه په سټورۍ باندې هم دوستانو شیر کېږي. سټورۍ باندې هم خلک دوستانو ګوري. ښه، نو دغه کار هم وشولو. اوس له دې نه دوستانو زه بیک راځم. له دې نه بیک راځم، زموږ پیج چې دی هغه دوستانو جوړ شوی دی. راځو په شیر ناو باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. دغه ویډیو به دوستانو شیر شي او دغه دوستانو دغه لیبل دی که دغه هم پسې خلاصولی شئ. ښه، راځو د زموږ ویډیو چې دی هغه دوستانو اوس دلته شیر کېږي او فیسبوک ته دوستانو اپلوډېږي یا دغه پیج ته اپلوډېږي. تاسو دغه پیج یو څو ورځې وروسته دوستانو وګورئ، دغه به ډېر مخ ته تللی وي او ډېر ښه مخ ته به روان وي.
ځکه چې دغه ای کوم ویډیوګانې زه پکې اپلوډوم دوستانو. د دغه ویډیو جوړولو دغه کوچني ماشوم ویډیو جوړولو دوستانو طریقه د دغه ویډیو لاندې دوستانو تاسو کتلی شئ هلته شته د هغه ویډیو دوستانو هغه در سره وګورئ. دغه زموږ پیج دوستانو برابر شو ما تصویر هم پې ولګوه ورته کور پټو هم ورته برابر کړئ. هر څه چې دوستانو پکې لازمي وي هغه ټول ایډیټ پدې کې دوستانو ستاسو وکړئ. نو هغه پیج دوستانو په اسانۍ سره تاسو جوړولی شئ او کار ورته وکړئ مخکې ته یې بوځئ هایر ایچ کیو اډمین دوستانو ورته پیدا کړئ او که غواړئ پیسې ترې وګټئ نو پیسې هم ترې ګټلی شئ دوستانو خو تاسو باید ښه ایچ کیو اډمین ورته پیدا کړئ. نو دوستانو دغه ویډیو چې وه تر همدې ځایه که دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو صرف یو لایک دوستانو ورکړئ. همدغه زموږ نوی پیج دی دغه پیج هم دوستانو در سره فالو کړئ نو ویډیوګانې در سره لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم راشي او دغه ویډیوګانو ګټه دوستانو واخلي. نو د داسې ویډیوګانو کتلو لپاره که څوک علاقه لري زموږ یوټیوب چینل ته در سره وڅاري تر څو موږ هره ورځ سره لپاره نورې دغه ډول ویډیوګانې هم دوستانو اپلوډ کړو. موږ هره ورځ داسې ویډیوګانې په خپل پیج کې نشروو او ستاسو دوستانو یو څه در زده کوو. نو تر بل ویډیو په لوی الله مو سپارم ښه وخت ولرئ ښې شېبې لوی الله مو مال شه.